سلامونه مینوالو، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. حبیب الله مشال یم. ملګرو، په یو تېره مرکه کې ما ویلي وو چې زه که ټپهیزې ما لیکلي هم دي نو زه په سکرین باندې راوستل نه غواړم، ځکه چې ټپه په ځای نو ټپهی چې کله ټپهیزه شي نو د ټپهی خوند ترې ورک شي. نو د هغې نه پس ما ته د ګڼو ملګرو میسجونه راسټارټ شو په فیسبوک باندې، وټساپ باندې، په موبایل باندې، او زه په دې مجبور کړم چې زه خپلې ټپهیزې ستاسو سره شیر کړم. د ګڼو ملګرو دغه غوښتنه وه چې نوره خیر مه لیکه، خو چې کومې تیارې تا لیکلي نو هغه موږ سره په ترنم کې شیر کړه. نو دغه ټپهیزې رب پورا میں دارمان کھڑی، رب پمائی راتاوان کھڑی، دا غرمات مد جانان کھڑی، لرے باران کھڑی، چشان لنشی دشڑی محتاج شینا، وان دے پورا دے پوختن اکڑا، جوڑ دمینی ترانے کڑا، را یاد تیرے افسانے کا، سترگ پتلو کی راستانے کڑا، دبیان دو دلا سرا کگن مرما، زڑی دکورا کلکی گی، خو مجبوری دا رمانے گی، ضرور نرستو رستو کیگی، پھکنڈ واوڑی فنا کیگی، پنائی مکرد سرشان سرپ لونا، انورانو رقیق مخراکلو، دجون سبق او پا مخراکلو، دمرا مول نقی او پا مخراکلو، دزل پشڑقی او پا مخراکلو، دائرانی تروی سخت پر حرونا، او سر پر لطار میں ور لیو سی، قرآن ویجاڑ میں ور لیو سی، پپا خرویاڑ میں ور لیو سی، دشند پان میں ور لیو سی، جانان کخد رسول ملین را بشینا، اے راشد کار خبر دے واخلا، دکلی خار خبر دے واخلا، دخپل بیمار خبر دے واخلا، دنبی یار خبر دے واخلا، لیون شیف پسر خاوری بادوینا، بس دپردو دخار راشا، درنگینو بہار راشا، زمان دزڑ قرار راشا، یو زلف دغالار راشا، پپخانو فلو دپری وطل گردونا، او جاڑی پلار کلی تلارشی، پدڑ بیمار کلی تلارشی، ستاسو دخار کلی تلارشی، سوچ دیار کلی تلارشی، چی بید دن ترازین مردشینا، دا چمرا بدشوی چمرا خوی، تخوی ملد جوندانوی، یشیر علما سخ پدڑوی، پنا وگئی کیو بنوی، دمیمونی دل راغ نرسیلمونا، او گناہ میں صدن اخکاری گی، چی میں پدڑدان اخکاری گی، آغا پخلدان اخکاری گی، تورت یاردان اخکاری گی،
بنگړو لشرنګ ورکچو دې پیژنما لکه بې کوره درته کښېنم ډک له پیغوره درته کښېنم لږ خو راګوره درته کښېنم یو کال به نوره درته کښېنم او زیارت خونې چې جنډې به دې ساتما او بیا به ټول عمر خاندې واخلا لارې اغزنې وړاندې واخلا او جواب په غاړه باندې واخلا خوله مې د زنې لاندې واخلا مور مې میرا د بند په بند مې لټوینا چې د ژوندون ترتیب نه وي نو د مرض طبیب نه وي منځ کې څوک بې رقیب نه وي چې د دیدن نصیب نه وي یو په یو کوڅه کې سر وړاندې رستو شینا په حیرانتیا جهان ته ګورم د خپل ریښې ګریوان ته ګورم چې بې وفا جنم ته ګورم او چې عینکې ځان ته ګورم په ځان مې زړه سوځي خیرې درته کومه د خوشحاله وران مې راکړه جواب د سرې ګریوان راکړه زړه ته سکون اطمینان راکړه مال د سترګو تاوان راکړه چې څه بنوي ما بلارو تکاتنا او چې لیوان هر یو نظر دې د ښایستونو جادوګر دې زما خو زړه زما جګر دې د یار دیدن حاجی اکبر دې زهر ورځ حاجی اکبر دا کوما او په څه حالت مې لیدل غواړي دا بیا به کوم فکر کې لاړې خوله کې دې وچې او شولې لاړې کوجدن مې نه ده ولې ژاړې منکره هسې مېلمان راغلي دينا د زړه مې درد زړه ټکور شوې په اندامونو مې راخور شوې ماته پښتو ماته پیغور شوې سترګې مې ستا په لور څلور شوې څلور تشوې شپاړه شوې مینا अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नगमा जाफरी और आज आपको मैं हबीबुल्लाह मशाल के YouTube चैनल HMPK के बारे में बताना चाहती हूं। दोस्तों, इस चैनल पर बहुत अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को और धूम मचा दीजिए।